خبر یو ترکی بنسټ افغانستان کې د یتیمانو لپاره کمپلیکس جوړوي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوا کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مخارکلي کوم ترکیه د بشري مرستو بنسټ استازو کابل ته د سفر پر مهال په ځینو نورو برخو کې د مرستو ترڅنګ د افغانستان کې د یتیمانو لپاره یو کمپلیکس جوړولو ژمنه کړې ده. ارګ په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان د ریاست الوزرا د ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تیر د ترکیه د بشري مرستو پر بنسټ ته استازو سره کتلي دي. سرچینې لیکلي چې دې کتنه کې یا ترکیه بنسټ استاز افغانستان د خپل سفر اساسي موخه یتیمانو لپاره یو کمپلیکس جوړولو بلل دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. هغوی ویلي چې د ښوونې او روزنې، کرنې او تحصیلي بورسو ورکړي په برخه کې همکاري چمتو دي. ارګ لیکلي چې مولوي عبدالسلام حنیفي د ترکیه د بشري مرستو بنسټ څخه مننې او ستاینو ژمنه کړې ده چې د افغانستان کې په هغوی بشري مرستو لپاره لازمي او اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.